ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه بادشاه دی د بلخ او بخارا او سمرقند او دا ټول علاقه وه، یوازې دا یو ښار نه و، ټول علاقې بادشاه دی او داسې د انصاف بادشاه دی، انصافدار عدل چې خلک ورته حیران دي. ناست دی د شپې خوب ویني، یو سړی روان دی او د محل د پاسه ګرځي چکر یې لګوي، دی ورغې مټ یې راونیوی لکه څه کوې؟ وی اوښ رانه روک شوی دی، هغه اوښ دلته ګورم. اوهو قمقله بېوقوفه، اوښ د بادشاه په محل کې څه کوي؟ او بیا بله په کوټو خطې شي، که باز یا مرغی دی یا کړی وي نو بیا هم څه خبره وه. نو اوښ ته د بادشاه محل کې په کوټو ګورې، زه دې وخت ته چې ته ځنګل ته به تښتېدلي هلته کې ګوره، دلته اوښ څه کوي؟ اوښ د بادشاه محل کې نه ښه؟ وی ښه تا ته زه لیونی ښکارم؟ وی او وی ته هم دغسې ما ته لیونی ښکارې، ته چې الله یادوې الله 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 الله، په دې محلونو کې الله نه یادېږي؟ ته به هم دې محلونو دا الله دپاره دا محلونه پرېږدې، دا نوکران او چاکران او دا به دې پرېږدې؟ تا ته چې زه څنګه لیونی ښکارم چې دلته اوښ نشته، دلته الله هم نشته، الله ته دلته نشي، الله نشي دا معنا چې دلته ته الله نشي موندی، دلته یې نشي راضي کولی. یو لږی یو ټک وران سار له دربار کې ناست دی، نوکران او قاضیان او وزیران ورسره ناست دي، یو ملنګ راغی، فرشته وه خو د انسان په شکل و، چې څنګه راغې په دربار باندې په دروازه باندې، نو هغه چې کوم پولیس والا و هغې کې جرأت نو، داسې هیبتناک سړی و چې چا روبنې نه کړ، نیغ راغی په بل ګیټ راغی، هلته هم چا ورته غږ ونه کړ، نیغ لاړ د بادشاه تخت له ور ورسېد. وزیران حیران دي چې دا بابا چا را پرېښود، خو دومره هیبتناک سړی و چې چا روبنې نه کړی شو. نیغ راغی د بادشاه د محل خوا کې و، د تخت خوا کې و، د بادشاه سلامت، السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه له راغلی لږ؟ وی صاحب دې سرای له راغلی یم د هوټل له، شپه کوم پکې. وی کاکا دا خو هوټل نه دی. وایي پولیس والا و، اوس چې راوغواړئ شابه سي، دا چا را پرېښې دا لیونې ده بابا، د هوټل نه دی، هوټل نه راغلی دی. نوکران چاکران هم په لرزان فکر اوس موږ بادشاه به را سره څه کوي؟ وی د هوټل دی بابا، وی دا څه ځای دی؟ وی دا خو د بادشاه محل دی. وی ښه، وی ستا نه مخکې په دې تخت څوک ناست و؟ وی د ما پلار. وی د هغه نه مخکې څوک و؟ وی د هغه پلار. د هغه نه مخکې څوک و؟ فلان کې. د هغه نه مخکې څوک و؟ فلان کې. نو وی چې په یو ځای دومره خلک لاړ او راشي نو هغه هوټل نیسي، ستا نه پس به ستا زوی وي، دا سړی شو که نه هوټل شو که نه؟ هوټل کې هم څوک ورځ تېروي، څوک میاشت تېروي، څوک کال تېروي، ته به هم پکې ورځ د تېر کې زی به ته بل به راځي بل. بس پوه شو سړی چې دا لیونی نه دی، دا خو ما ته عقل ښایي. د شپې خوب یې را یاد شو، بس هر څه یې پرېښودل، خلکو ته اعلان وکړه بس بادشاهي مې پرېښود، بس زم الله یادوم، لاړ ځنګل ته، لاړ الله یادوي، ذکر و اذکار شروع شو، وتښتېد د بادشاه نه، وتښتېد بادشاهي یې پرېښوده. قوم یې راغونډ شو چې دا څه وشو، داسې انصافدار بادشاه د عدل او د انصاف په موږ ته کوم ځای میلو شو. پولیس او دا فوج او دا خلک یې ورپسې خواره کړل، وی لړ شه و ابراهیم ابن ادهم ته وګورئ، را پیدا کې موږ بل بادشاه نه ګورو، دی به دماغ یې خراب شو، لیونی شوی دی او که څه جل پې شوی دی. خلک ورپسې ګرځي ګرځي ګرځي، یو ځای کې دی د دریاب په غاړه ناست دی، شلېدلې جامې یې اغوستې دي، زړه زور کندو کنده شلی شلېدلې، او ورسره ده او د ستن تار ورسره دی، هغه خپله شلی یې ګنډي. دا وزیران مزیران پاسون و سواره راغلل، هلکه یا هغه د دغه ابراهیم ابن ادهم زموږ بادشاه راغلل کېناستل. یس صاحبه دا څه کوې؟ پنور ناست دی، بادشاهي دې پرېښوه، دا څه کوې؟ شلېدلې جامې دې اغوستې دي، ستن دې راغوستې ده او دا کن پې ګنډې، دا بینده نځي، دا څه کوې؟ د خدای نیکبخته بې په ارام مې پرېږدی. وی بادشاهي دې پرېښود، دې له رالې. وی ماله چې الله کومه بادشاهي را کړې ده که نه چې د دنیا په بادشاهۍ یې ورنه کړم، دا حقیقت. کومه بادشاهي چې الله مسلمان له ورکړې او په مسلمان کې بیا نیک انسان له الله ورکړې ده، والله که دا د ډېرو خلکو په بادشاهانو کې دا شی میلاویږي. دا ګوره یاد وساتئ، یو فقیر سړی و نیک د الله بزرګ بنده دی، په لاره روان دی، یو ښار ته ورغی، چې ورغی د ښار دروازې بندې دي، بلې دروازې له ورغی هم بندې، ټولې دروازې بندې نو دا لین لګېدلی دی، دا سونو د اوښانو د دې دا لین د دې ریلو لګېدلی دی. تپوس یې وکړه د ښار دروازې ولې بندې دي او دا خلک په انتظار ولاړ دي؟ وی دا بادشاه اعلان کړه چې دروازې بندې کړي، چې تر څو بادشاه اعلان نه کړي دا خلک به بار ولاړ دي، دروازې به هله کولاویږي چې بادشاه اعلان وکړي. د دې پېښور هم پخوا دروازې وې، دا مشران وایي ناشنغری دروازه و، لاوری او رامداس دروازه و، فلانکۍ او کوواټۍ، وی دا به د شپې بندېدلې، مشرانو نه مورېدلې او سهار به بیا کولاولې چې په ښار څوک ډاکه ونه غورځوي، او غټې غټې قلاګانې
نو چې بادشاه کله اعلان وکړي نو دا به کولاویږي. وی بادشاه ولې بندې کړي دي؟ او دې ملنګ دې شلېدلې جامې چولي سپلی نشته، سپلی نشته، جامې شلېدلي، سر تور دی. خو داسې ملنګ نه لکه زمونږ د وطن ملنګان دي. دا زمونږ د وطن د ملنګان دا کټکول چې سوالګر د حرام خواره دغه سوال کوي، حرام خوري. سوال ګوره حرام دی ښه. زمونږ خلک بعضې دا هم وایي دا خدای ته رسېدلې دی وایي. هلکه خدای ته چې سړی رسي په عبادت رسي، په سوال نه رسي. مونځ نه کوي، څښابین ته ځي، اودس نه کوي، هلته جمع ولاړې دي، هلته کې بیزو وسري هغه ګډۍ را ګډۍ او غاړې ته یې صیبه دغه چولې هغه ښکر او په هغې کې شپېري وایي د پلانکي بابا ملنګ دی، د پلانکي بابا ملنګ دی. دا ملنګان نه دي ګورې، او دا قلندر دی، او دا فلانکې او دا فلانکې دی. الله ته چې نږدې کېږي په عبادت به نږدې کېږي، په مونځ او په اودس به نږدې کېږي، په زکات او په حج به نږدې، په الله تسبیح لاس کې به رب به یادوو، منځونو کې به مشغولو، ذکر الله کې به مشغولو. چا نه بیا شی غوښتنه نو شلېدلې جامې دي د غریب څپلی نشته، ټوپی نشته. بادشاه راور ولې بند کړی دی؟ وی دا د بادشاه نه یو باز تښتېدلی دی. نو بادشاه اعلان وکړو چې د دروازې بندې کړئ چې باز ته اعتبار ونه تښتي. نو چې تر څو بادشاه خپل باز نه مونځي نو دروازې به بندې، او ټول خلک درنه په ښار کې نښتلې د بادشاه باز ګوري. دې د دروازې نه خواش یو سوړه سویلې یې وکړه. یا الله عجیبه بادشاهي دی ده، عجیبه بادشاهي دی ده. وی داسې قمقل خر چې باز ته دروازې بندوي، الله هغه لرې بادشاهي ورکړې ده. اوس باز ته که 20 دروازې بندې کړې او بره چت خالي دی، نو دی بره ولې نه الوځي؟ دی په دروازه څه خر خو نه چې په دروازه به ځي، او نه ساتي اوښ دی چې په دروازه به ځي. هغو چې وزرې والو دغه کې ولکوي بره والو چې پلار یې نشي رانیوي. وی باز ته دروازه بنده کړې ده، ولې باز بره ولې نه الوځي؟ دا قمقل بادشاه په دې ښار به یې جال اچولی و چې دومره وس یې نشته چې په ښار جال واچي دروازې بندوي. یا الله عجیبه خدایي دی ده چې کوم قمقل بې وقوف خر دی چې هغه باز ته دروازې بندوي، الله بادشاهي دې ورکړې ده. خلک سلوټونه ورته کوي، څوک د مخکې روان وي، څوک د وروسته روان وي، خشته جامې او ښکلې لباس او نوکران چاکران. او پروردګار چې دا عقلمن انسان نو څپلی مې هم نشته، ټوپی مې هم نشته، جامه مې هم نشته، کور مې هم نشته، نوکر خلاصه کې د روزۍ درک مې نه لګي. ناشنا خدایي دی ده. ولې عقل خدا وایي چې مال هر څه راکوه، او دې قمقل خر له خو چې اسم ورنه کړي دا د بادشاه قابل دی. پکار دی چې دې تخت باندې خو زه ناست وی، او زړه کې دا سوچ راغی چې هغه بې وقوف دی چې باز ته دروازې بندوي. دا غار څه شته؟ او چې زه تا یادومه ځان مې اصول او په عبادت باندې تندي باندې مې ګوتې جوړې کړې، هر وخت په رکوع درته پروت یم او الله الله کوم، تسبیحانو د ډوډۍ درک زمونږ نه لګي، څپلی هم نشته، قبلت پې ګرځو په نورونو او سر راله نورونو وسوځو، نه ښځه شته او نه بچي شته او نه کور ته کله یو ځای شپه وکړله بل دی ناشنا خدایي دی ده. یو دشته کې پرېوت وده شو، چې وده شو رب العالمین ورته په خوب کې راغی، الله وله په خوب کې راغی. بنده ولې په سوچ کې پروت دی؟ وی ستا دی خدایه ته حیران دی، ولې زما خدایه کې څه چل دی؟ وی هغه قمقل بې وقوف بادشاه چې باز ته دروازې بندې کړې دي، هغه لرې څونه شان ورکړی دی، نوکران او غلامان او بادشاهي او تخت او سلوټونه او یو خوا، او چې زه ستا یادوم او تسبیح مې په لاس کې دی هر وخت په خولې ذکر عبادت او روژه او منځونه. څپلی زمونږ نشته، جامې شلېدلې، کور نشته، څوک مې یو خوا شلی څوک مې بل خوا شلی. وی خلکه زما خدایه کې دی سوچ وکړه او شک ته دی، خدایه شک خو مې نشته، خو حیران خو یم که نه. وی دا چل به چې هغه له مې کوم نعمت ورکړی دی هغه تاله درکوم. بلکل ستا ما خو ښه کار کړی دی، الله خو په هر څیز ښه پوهېږي، خو چې ته څه وایې داسې به وکړو. د هغه بادشاهي تاله در کوم او ستا د هغه د هغه تاله در کوم. د الله فیصلې خو بس انما څنګه دی اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، چې الله د کوم څیز اراده وکړي یو کن ووایي او سر څه ټیک شي، یو کن کې ووایي اوس به د هر څه غر کي قیامت به راځي. د الله خو فیصلې ده یو لفظ سره تعلق لري. وی اوس به زه فیصله وکړم ته به فورا د دې بادشاه په ځای کښېنه او دا سلوټونه به تا ته کړي او دا دنیا به رانه تاویږي او دا نوکران او چاکران او وسونه درته به هغه بادشاهي تاله در کوم، او چې د هغه کومه بادشاهي ده نه هغه به ورې تاله در کوم، او چې ستا کومه ده نو هغه به هغه له ورکړو. وی صاحب زما بادشاهي کوم ده؟ زما خو څپلی مې شته. وی نه ستا په هغه کې چې کوم ایمان پروت دی، او ستا په هغه کې چې زما کومه رضا پرته ده، او زما چې تا سره کومه مینه او رضا پرته ده. زما ستا یو بل سره چې راځه نیمې شپې راته ودرېږي او یو بل سره ګپ شپ لګو، او چې دا روژه ماته او ته ما ته خوشحاله او زه تا ته خوشحاله یم،
او چې دا په منځو دیږي او زه تا نه راځي مو ته زما نه راځي دا بادشاهي به والم تا نه هغه له به ورکړم او د هغه دا تخت به والم تا له به یې درکړم څنګه دې خوښه ده وایي نه خدایه توبه توبه دا خپله مې قبوله ده دا د دې بادشاه خو د 5 ورځو بادشاهي ده بله ورځ به دې ختموي زما دا بادشاهي دا چاته ورکوم دا نه ورکوم چاله نو اصلي بادشاهي ابراهیم ابن ادهم ورته وایي هغه خپلو نوکرانو ته وایي ستاسو څه بادشاهي وه بادشاهي خو ما له خدای راکړې ده هغې به پورې وخندل وایي ستاسو بادشاهي ده کن کې د 500 ټوټې لګېدلي دي اوس تم د سره ده هغه ځان لګنډې او هلته په تخت ناست وې چا به مخکې دنه منډې والې او چا به وروستو دنه منډې والې بادشاهي خو دې پرېښوه وایي ښه وایي ستنې را واخېسته او دریاب ته یې وغورځوله وایي ځکه نه تا سره پولیس او فوج او هر څوک شته دا ستن را پیدا کړي هغې وایي ستن به دله څوک را پیدا کړي دریاب کې چې ستن څوک وغورځوي بله څوک را پیدا کړي نو وایي څنګه بادشاهي مې ده بادشاه خو دې ته وایي چې خپل رعیت ته حکم وکړي او کار ونه کوي شا به دا ستن ماله را پیدا کړي دا نه شو پیدا کولی وایي ښه زما بادشاه ته ګورئ اعلان یې وکړو ای د دریاب کبانو ما یوه ستن دې دریاب ته وغورځوله مهرباني وکړئ ما له هغه خپله ستن راولئ نو دریاب ته خو ډېرې ستنې غورځېږي لښتو کې هم دا ستنې منې ځي اوس کبانو په خولې کې ستنې نیولې دي او نیغ د دریاب دې غاړې ته رالل یو ړوند که و ړوند په سترګه ړوند و هغه سره چې کومه ستن و هغه وه چې ده پکې کوم تار اچولی و هغې ته یې راواخېسته او خپل کن کې یې ورکړه ویې وایه ستاسو بادشاهي ښه ده که زما بادشاهي ښه ده ما خپله رضا پرېښه او د الله رضا مې واخېسته نو چې ما د الله رضا واخېسته نو اوس مې درته ووایي په مثال کې چې د دواړو یو لاس نه پړق نه خېږي د دوو نه به خېږي الله زما رضا غشتې وی چې چا دې تپوس وکړه وی ابراهیمه وی تا خو بادشاهي هم تېره کړه او فقیري دې واغېسته وی تا باندې داسې یو مزېدار حالت کم تېر شوی دی چې ته پکې ډېر خوشحاله وي وی هغه داسې ماسخوتن شو راباندې یو ځای کې د شپې ځای مې نو یو جومات ته وختم جومات په ښار کې ډېر لو غټې غټې پولی وې ورته جومات ته چې لاړم د ماسخوتن لمونځ مې وکړه د هغې نه پس مې 2 رکعته وکړ بیا مې وکړه بیا مې ساده سر ته کېښود او سملاستم د جومات چې کوم خادم هغه ماته کاکا پاسه د جومات بندوم مې چې زه خو مسافر یم او د شپې ځای مې نشته او د الله دا کور زما ده پرې مې د شپه پکې کوم نه نه اوده شه به اوده وایي زه نه وتم او هغه د مټو نه هم ریخ کړم وایي ما ورته وایي چې دا د خدای کور دی بدبخته ستا خو نه دی او پرې مې ده چې شپه پکې تېره کړم یخني له کوم ځای به شپه کوم وایي چې بار اوزه شه به وایي نه تلم وایي خیر دیکې راکولې هغه پوړونه یې راغورځولو ډېرې پولی وې نو ګورې دا چې کوم سړی د کار بلدي نو هغه په کار دونه نه تنګېږي خو چې دا کم کار نه یې کړی او نیازبین غوندې کړي نو دې کار نه شي کولی نو ده خو بادشاهي تېره کړې وه وایي چې د پوړی نه انتقال راکړه نو ډک شو چې را پرېوتم دا سر مې په پوی کړو نو یوې نه بلې لا د بلې نه بلې لا نه بلې نه بلې لا یو پوړی نه بلې له به راتلم او دې سر به مې دا ډک کړو ځمکې له راورسېدم وایي قسم مې دې په رب ذوالجلالي چې زه به د پوړی نه پرېوتم او دې سر به مې ډک وکړو نو چې د رب العالمین کومې خوشحالۍ او کوم نعمتونه او رحمتونه به دغه وخت په ما راورېدل که په دنیا کې مې دومره د خوشحالۍ وخت بل لیدلي دغه وخت ډېر د خوشحالۍ حج له لار بلا مریدان دي ورسره نو د حج په سیزن کې به مریدانو ته حکم وکوئ ټول به یې راغونډ کړل وایي دا جانو خدمت به کوئ زمزم اوبه به ورکوئ چا نه لار غلطه شي دا جانو خدمت به کوئ خو ګوره دا یو اعلان درته کومه چې کومې ښځې دي هغوی ته به نه ګورئ او چې کوم بېګیرې هلکان دي هغوی ته به نه ګورئ او دی به په خپله ته د ځنګل نه د غرونو نه به یې خشاک را یو ځای کوو راوړه به او د خپلو مریدانو ته به یې خدمت کوو د ده د بادشاه پرېښودو نه پس د ده زوی و د ماشوم پرېښی و لوی شوی و هغه خلکو په تخت کېنولو نو زوی یې تپوس کو چې زما د پلار زه په ماشوم پرېښی یم یاد مې نه شي چې پلار مې څنګه و خو چې لا به کوم ځای وي خلک یې صفت کوي چا ورته په مکه مکرمه کې دی او بلا مریدان یې دي او خشاکونه راوړي او مریدانو له پې خوراکونه پخوي نو اعلان یې وکړه دې زوی یې وایي چې څوک حج له ځي د حج له ځم را سره لاړ شي لویه قافله تیاره شوه یو نه یې تپوس وکړه زما پلار ابراهیم څوک دی بل نه یې تپوس وکړه چا ورته ویې غتلی دی خشاک راوړي دي مریدانو له ډوډۍ پې پخوي پړی ورسره دی او خشاک راوړي دا زوی یې وایي کوم طرف ته تللی دی وایي دی تللی دی خشاک راوړي خشاک یې په سر دی او را روان دی دې زوی ته یې چا وخوړي دا ستا هغه پلار د ابراهیم ابن ادهم دې پلار دې زوی ته وکتل نو ویې پېژن ولې دا وینه د انسان چې که نه دا د خدای شان دی دا نه خطا کېږي دې زوی ته یې وکتل او زوی دې پلار ته وکتل او زوی ورته بابا ده وایي دا ګېډۍ راکړه چې راویړو او کېناسته بیت الله په خوا کې ګېډۍ یې وغورځوم مریدانو ته یې وایي چا به دا خشاک برابر کړې او پخلی مخلی پې کې په خپله مخوره په دې جانو مېلمنو باندې مخ ښځه هم ورسره ده ښځه دې زوی سره مور هم راغلې ده زوی هم دی او ښځه هم ده
چې رالل کېناستل دا ښځه ورته ویې سړیه دا څه کوې ځان دې په هغه مخته کړی دا څه ځان دې په هغه مخته کړی بس صحیح دې پرېښود او خشاکونه راوړی او دې ملنګانو باندې خورې دا څه کوې خو چې دې په لاره راته یو مرید ورته وایي صاحب یې تپوس ته نه کوم وی تا خو موږ منې کړو چې د چا ګیره نی هغه هلک ته به نه ګورې وی یو بلکل وی ته خو چې په لاره را روان وي ګیډې دې په سر یو هلک د له مخې له راغی هغه ته یې نیغ نیغ وکتل هغه خو ګیره نه وه وی یو بلکل ومې کتل وی ولې وی داسې معلومیږي دا چې دا زما هغه زوی چې ما بچي پرېښودل نه مې په وروڼو کې پرېښی معلومیږي دا شک مې پرې راغی چې دا زما هغه بچی دی نه هغه بچي ته یې چا ووایي چې پلار دې همدا دې راوستول چې راوسته ښځه ورته کېناسته او په ژړا شوه ورته بچی ورغی او دې غېږ کې ورته پرېښود یا بابا دا څه کې ولې در باندې ماتې دي ګرمی کې جامو ته دې وګوره خشاک راوړې بادشاهي دې پرېښې ده لال ته یادوه زه چې ځو چې دا بچی دې غېږ کې پرېوت نو بچی خوږي که ځان ته یې رانږدې کېدل او دا سر یې اسمان ته اوچت کړ یو 16 سویلې یو او چې سر یې راښکته کړ زوی یې مړ و زوی نه یې ساه ووته مور یې چغې کړې زوی مې مړ هلک هم وایي زه په زوی یې بیماري راله د زړه بیماري څوک ستاسې دې زمانه کې چې خلک چغې وایي پلار یې ډېره موده پس وبي د خوشحالۍ نه مړ شو وایي دا هلک اوچت کوي اوچت یې کړ چا دې تپوس وکړو تا څه لوبه وشوه وایي دی چې مې دې غېږ ته را پرېوت نو زما زړه کې هغه د زوی والی او د پلار والی هغه مینه پیدا هغه کې مې شوق راغی چې پروردګاره دا بچې دا مو ستا د غېږ نه جدی دا څه دي وایي چې اسمان ته مې سر پورته کړه الله آواز راکړ چې دا وی زما د مینې کې او هلته کې د نوره کیسې اوس شروع کړې وایي ما چې الله بس دې غم نه خو مې اوس خلاص کړه دې نه مې خلاص کړه بس یا ما له څه چل وکړو یا ما خلاص کړه دا خو زه دې مینه کې غرق شوم ته رانه پاتې کېږې وایي دوا مې خدای د زوی پاک کې قبوله کړ بس زوی مې مړ شو خلاص شوم دغه اصل څیز ګورې رونو د الله رضا ده چې د الله نه رضا دې واغېسته چې ته کار کوې چې لوی الله پې خوشحالېږي رب پې خوشحالېږي قسم په الله که تا تی خپه پرېښودې ګور تا به خوشحاله سات ستا د خولې ستا د لاس ستا د خپو ستا د وجود نه به هغه کار ښکاره کېږي روزي به چې په کوم به رب العالمین خوشحاله یو علاقه کې لوی سیلاب راغلی سیلاب یو بزرګ له خلک راغلل وایي راشه سیلاب راغلی دی او نه سمېږي مونږ ورته بندونه اچو او سیلاب راوچتېږي کلي غر کوي په چل وکړه الله ته سوال وکړه وایي زه به اوس څه چل وکړم خو تاسو به زما مرسته ونه کړې نو وایي بلکل چې مرسته دې وایې نه کوو وایي ځه چې ځو د دریاب هغه ورخله ورغی چې خلک ورته بندونه او ګټې او خښتې او دغه یې ښودې دي وایي چاري او سسکور یې راوړی سسکور یې راوړه او اوچته یې کړه هغه بند یې را پرېښوده هغوی زه کلکونې بابا دا څه کوې ولې وایي موږ ورته بندونه وو ورته بند نرې ته خو موږ راوستې چې د الله نه به سوال وکړي چې دا دریاب ښکته شي نو ته زموږ هغه شته نقصان کې شته بند نری چې دا ونریږي او دا سیلاب په دې کلي را چې نور هم غر کې وایي ښه نو خپل کار کوې ځه کلي به هم غر کېږي نه کنه خدای ته وګوره سوال د الله نه وکړه چې دا دریاب باران ختم شي ودرېږي دا دریاب اوس شي وایي که ما پرېږدی خو دا چل نو وایي ته راله بند ولې روان یې دا خدای نه سوال ولې نه کوې وایي ګوره خبره داسې ده چې دا دریاب دا سیلاب الله راوستو او دا کلی غر کېږي نو په دې الله خوشحاله دی او که نه وایي نو الله خو چې څه کار کوي خوشحاله وي به نو چې خدای په کوم څیز خوشحالېږي نو موږ په هغې خفه کېږو د خدای خوشحالۍ ته بند واچوم ته راکماله چې اوس سیلاب کمیږي او که نه کمیږي سسکو یې راواخېست او بل دی چې ډس جوړه دی ورکړه خاوره یې وکنوله چې بل یې ورکړه وی الله چې ته خوشحاله او زموږ دا کلي روانې موږ سر کې خوشحاله یو موږ ستا په رضا راضي یو ستا په خوشحالۍ خوشحاله یو دغه دوه ټکي وو بند یې 4-5 سسکور یې وو او بلاړې کېناستې باران بند شو کلي بچ چا ورته وایي دا دې څه چل وکړه وایي ګور د الله په رضا راضي کېدل پکار دی ځکه تاسو الله سره مقابلې کوئ الله به مونږ غوسه و مونږ ګناه کړې وه مونږ ته په قهر و غرقولو یې بس مونږ وی الله چې مونږ ګناهګار یو مونږ ته ته په قهر یې په غوسه یې غرقه یمه مونږ په دې خوشحاله یو بس غرقم تا په رضا مونږ راضي یو چې مونږ د الله په رضا راضي شو نو الله مونږ چېرته خفه کوي ومو لیدل چې دریاب یې کېنه ومو لیدل چې باران بند شو بلالې ختمې شو دا حقیقت دی ګورې د الله په رضا به رضا ساتې الله به خوشحاله ساتې خپله رضا به رستو کې د الله رضا به مخکې کې نو دا به نه وایي چې زه به خراب شم نه چې تا الله راضي که والله چې تا به راځي تا به خفه نه پرېږدي تا به خوشحاله ساتي خوشحاله دنیا کې به دې هم خوشحاله ساتي آخرت کې خو به یې خوشحاله نو چې کوم مفسري مري که نه او فرشته وله راشي څه وایي ورته یا ایتها النفس المطمئنه اے مطمئنه روحه ارجعي الى ربك ځکه نه دنیا کې خو ډېر وخت تېر که اوس خپل رب ته واپس شه راضیه مرضیه
ته الله نه خوشحاله الله ستا نه خوشحاله، ته الله نه راضي الله ستا نه راضي. بس سا و تو سره نیغ په نیغ جنت ته ځي، بل خوا ته نه ځي. نیغ په نیغ د دنیا نه جنت ته روان دی. الموت تحفة المؤمن، مرګ بیا د مسلمان دپاره ډالۍ ده، تحفه ده د مسلمان دپاره. ورونو هر کار چې کوئ، هر کار چې الله پې راضي، بس د الله د رضا کار. الله راضي دی دا کار کوم، الله راضي نه دی نه کوم. بله رضا پرېږده، د الله رضا اخله. ته بیا ګوره چې الله تا راضي ساتي او که دې نه ساتي. ذوالنون مصري رحمت الله علیه په وخت کې دوه وروڼه او دوه پلار یې مړ شو، نیم مال د یو شو نیم د بل شو. یو زوی یې په هغه مال تجارت شروع کو، ډېر زیات مالدار، سوداګري به یې کوله، تجارت به یې کو، ډېر مالدار شو. دا بل ورور یې راغی ذوالنون مصري رحمت الله علیه سره کېناسته، د مرید شو، پیسې به یې راوړې او لنګر کې به یې لګولې هر څه یې ختم کړل، غریب شو. هغه بل ورور له ورغی، هغه ورور ته وایي چې وروره لږ پیسې راته. ویې ولې هغه د پلار مال دې نیم څه که؟ یا خو لال خلاص شو. وی ما درته نه وي چې دې پیر له مور دار څه به نه وخوري، راشه اوس زما مال او دولت ته وګوره، مثال نشته. بله ستا غوندې مې 50,000 نوکران دي، اوښان او اسونه او هر څه ډېر دي، او ته لاړې پیر صاحب له نو په پیر صاحب درس وخوړل په لنګر کې، زه اوس مزې کوه. دیم پریشانه شو، یاره وی اوس به څه کوو، زه خو خوار وزار یم. وی راځه دې پیر له دې ورځمه چې دا تا نه څونه پیسه خوړلې چې دا ترې له راوباسه. ذوالنون مصري رحمت الله علیه چې کوم ځای خانقاه وه، نو د دریاب سره خوا کې یو غونډۍ وه، لاندې دریاب به یې ده او داسې د هغې خوا کې د عبادت ځای و، لنګر دی او مریدان دي. دواړه زړونه راغلل، چې راغلې دواړه کېناستله، بس ذوالنون مصري صاحب خو پېښ شو، بزرګانو ته کشف کېږي. پېښ شو چې دا یو غریب خو زما مرید و، او په مریدۍ کې چې هغه څه د پلار میراث و هغه ټول بایللی دی، او ظالمېږي دا چې په ستومانه دی. بل ورور ورته څه پیغور میغور کړی دی او دا له ځان سره یې راوتلی دی. یوې څنګه رالل کېناستل، ذوالنون مصري رحمت الله علیه دغې ورور ته وایي، مرید ته وایي چې دا کم فقیر شوی غریب شوی او مال یې په لنګر خوړی و. ویې لکه یو چلو که ته لږ دې خوا راشه، وې خبرې به رستو کوو. یو نسخه یې ورته ولیکله، په ساري نه وي دا راوړه، دا څلوره نه یې ویل. خو مرید و خو سوی شکونه راغلي دي چې پیر صاحب ټول مال دې رانه په لنګر کې وخوړه، دا دې را سره څه وکړل. خو زه زوړ مرید خو یې دی، لاړ هغه څلوره نه یې بازار ته یوړې، د هغې هغه نسخه راوړه. وایي دغه ننګلی کې دا وټکوه، نه کېناست، ویې ټکول، هغه یې ټکول. وایي د دې نه ګولۍ جوړې کولې، وړې ګولۍ ته جوړې کړې. وایي پستن پکې سوري وباسه، سوري پستن یې پکې سوري وویستل. د هغه دا خیال و چې دا څه کشته جوړوي او څه نسخه جوړوي او د بیمارۍ دارو دي، چې هغه ګولۍ یې راوړې پکې سوري اچولې. ذوالنون مصري رحمت الله علیه د لاس کې داسې کېښودل، دا بل یې پې کېښود، داسې وغړقول. چې ویې ړقول، د هغې څلوره نو د ګولو نه پروردګار قیمتي هیرې او لال او جواهرات جوړ، ډېر اعلی قیمتي دله یې ورکړل. وایي دا یو سره زرګرانو بازار ته تپوس یې وکړه چې د څو پیسو دي، خو خرڅی به نه، ما نه به تپوس. هغه لاړ صاحب زرګرانو بازار ته، هر څوک یې ولیدل چې دا څه وشو چې هر څلوره نو نه څه جوړ شوي، چې زرګرانو بازار ته یې مخکې کوي دا هیرې خرڅوم. اوهو د دې قیمت پلانکي سره دې مونږ دا نه شو اخیستی. هغه له ځي، هغه وایي دا دې قیمت مونږ سره نشته پلانکي سره. په لکونو درهمو د یو قیمت واپس یې راوړل ذوالنون مصري رحمت الله علیه ته. وایي صاحب بازار کې دې قیمت چا سره نشته، دا خو یو د لکونو درهمو ده. وایي دې کاڼي کې کېږده، دا بل ولې راوبه مې دی پیر حکم هغه حکم و چې کاڼی پې کېښود، بل یې ولې راوبه ټوټې ټوټې یې کړل. وایي مال یې راوړه، دریاب ته یې پاغورځولې. هغې خو پوه شو، ورته یې داسې کار دی چې ما ستا د ورور نه مال نه دی خوړلی. ښه مونږ مال ته نه یو ناسته، مونږ چې وغواړو د څلوره نو د نسخې نه د لکونو روپو هیرې او جواهرات جوړولی شو. دا سوچ نه کې ګورئ، تا مال دی ډېر دی، نوکران دی ډېر دي، خو چې ستا د نه وکېږي دا هر څه پردي دي، ته به جهنم ته ځې. د ده مال او دولت نشته، ما سره دغه دال او پیتي خوري، خو چې سات یې وخېږي جنت الفردوس کې به ناست. واقعي ورې که مونږ دا سوچ وکړو، مونږ خو وایو که د دنیا مال دی او دولت دی، بس دا خوشحالي ده. او که د دنیا مال او دولت او موټر او ټیکټر او کارخانه او جایداد نشته، دا غم دی. ټیک ده، مال دله خدای درکړه، حلال مال چې څومره ډېر یې ښه دی، حج به پې وکړې، لار به جوړه کړي، جومات به جوړ کړي، د بل د سوال نه به پې خلاصې، د بچو نفقه به په صحیح طریقه ادا کړې. ناجایز نه دي، صحابه کرامو ډېر مالونه جمع کړي، خو نه ورسره چې الله ګورې پرې نه، د الله رضا پرې نه دی. هر وخت کوشش کوه چې الله راضي وساتې. ته په تجارت کې که نه تجارت، کوشش کوه چې د نه الله راضي وي، داسې کار پکې ونه کړې چې الله خفه کړي. که زمینداري کې که نه، کوشش کوه چې د نه الله راضي شي، داسې کار ونه کړې چې الله خفه شي. که ګوډ چاري کې ګوډ مزدوري، صحیح طریقې سره ګوډ کوه چې الله راضي شي، آرام کار ونه کم. ته ګوره چې الله تا راضي ساتي او که دې نه ساتي. که نوکری له ځې، ډیوټۍ له ځې، وایي اورېږه پوره ډیوټي کوم چې الله راضي شي. ته ګوره چې تا الله خوشحالوي او که نه خوشحالوي. او که ته وایې چې الله نه دې راضي کو، په خولې غږ نه کوې، خو کار داسې کوې چې په هغې الله نه خوشحالېږي، چارې به دې هم خدای خوشحاله نه کړي. نو د مرګ په وخت کې ورته فرشته اواز کوي، یا ایتها النفس المطمئنه،
ارجعی الی ربک، خپل رب ته راوځه، د رب ملاقات ته. فادخلي فی عبادی راضیة مرضیه، ته به هم خوشحاله، الله به هم خوشحالي. فادخلي فی عبادی، زما نیکان بندگان فرشتې، دا پیغمبران او صدیقین، د هغې ډله کې ورننوځه. وادخلي جنتي، نیغ په نیغ هغه جنت ته ځه، د مرګ په وخت کې وله زیری ورکوي. فادخلي فی عبادی وادخلي جنتي، هغه پیغمبرانو ډله کې ننوځه او نیغ په نیغه جنت ته ځه. وکړه چې الله پاک مونږ د خپله رضا نصیبه کړي. الله ستا رضا زمونږ رضا کړي.